سلامونه. نن و ډیره ښه موضوع در سره هغه د مايکروسافټ ADO DB VBA and ADO DB کنیکشن ټکنالوژي ده. د هغه په تر باندې موږ یو سرور سایت لرو او بل کلاینټ ته ډیټا ټرانسفر کوو او د دې شی خو بیان دي نسبت تر پخوا ډیر ښه ایډوانټیج لري. پخوا کیش سیستم نه لرو، کله چې به کنیکشن مثال فیل سو نو سرور سایت او کلاینټ سایت ته به کچیر ډیټا بتله نو که باغه ایرر پوینټ کو نو هغه ډیټا بیان نه تله. خو دلته وس کیش سیستم لري، دا یو ښه خوبای لري، یوزر اتنټیکیشن لري، یعنی موږ کولای سو سپیسیفیک یوزر ته ځانګړي پریویلیج ورکول، لکه مثال رائټ ایډیټ پول کنټرول د مثال او ښه سکیورټي سیستمونه لري. نو دا اته 98.6.0 ویژوال بیسیک نه را په دې خوا دا کاریږي، ډیر زیات وخت کیږي. عموما د مایکروسافټ افیس عموما دا یوز کوي او هغه د مایکروسافټ اپلیکیشن چې د مثال لکه ډاټ نیټ سي دا یا 6.0 VBA و ځینې نور اپلیکیشن نه دا ټول عموما OLDB او DBC اډیو کنیکشن یوز کوي. ډیر ښه سیستمونه لري. نو راځو موږ سره کوم کولای سرور سایت ان کلاینټ سایت کنیکټ کو، پاغه کې موږ ايکسيس بیک سایت کې سرور سایت ته او دلته فرونټ اینډ لپاره ايکسيل کنیکټولای سو. ځینې ايکسيل داسې اپلیکیشن سیستمونه لکه پاور کیوري سي ډاټا ټرانسفورم کې، یعنی ډیټا راواخلي ایډیټ رائټ نشي کولای ځکه هلته بیا ته کنټرول نه لري، فقط تا ته ډسپلی کولای سي. او دلته بیا دا ایډیو سي د عیني وخت کې موږ ورته DML وایو، DML د اوریکل هغه کې ډیټا منیپولیټینګ لانګویج ده چې هغه کې موږ ډیټا کنټرولولای شو. هغه کې ان شاء الله تاسو معلومیږي چې هغه کرډ ورته وایي، کرډ د CRUD نه اخیستل شوی ده، سیکریټ ده، ریډ ده، اپډیټ ده، ډیلیټ ده. دا ډیټابیس یو ټاپ مشخصات هم د کله ډیټابیس یو څوک جوړوي دا خصوصیاتو باندې ولاړی. هغه سلیکشن ریډ کې بیا سلیکشن ده، سلیکشن ان پروجیکشن د مثال هغه ویر کنډیشن بلري. نو دا هغه ټول سپورټ ډیر ټاپ سیستم لري. کیورینګ کریټ کولای سو، انر جوین، سیلفر جوین، اوټر جوین، انر جوین، ایکوال جوین، دا ټول کارولای سو پدې کې. نو ما سره پدې کې په ډاکومنٹ کې دا یو فایل د ډیټابیس 1 دا او د دې کې یو ټیبل د EMP او پدې کې دا فیلډونه دي. زه غواړم دا ايکسيس تر امپورټ کما. نو دا سره کوم را امپورټ وم په ايکسيس کې ما سره دا فایل دا او د دې بٹن باندې یو ماکرو اساین کوم او هغه ته نوې ماکرو اخلم. پدې کې مخکې لدی چې زه ADO لایبرری یوز کوم باید که یا تاسو فلای موډ کې به اوبجیکټ کریټ کوئ چې هغه یو مشکل ده ځکه چې هغه بیا تاسو رند ډیزاین ټایم کې دغه پراپرټیانی او میتھډز نشو کوي. نو زه به راځم دلته د دې اوبجیکټ په لایبرری به امپورټ کوم، مایکروسافټ ام پریس کوم 6.01 ده او ریکارډ سیټ لایبرری راخلم. دا د ځین اوکې کوم، دا اوکې کوم. ریکارډ سیټ لایبرری د دې لپاره ده، دا یو ریکارډ سیټ د لکه موږ چې دا ټیبل انټیټي دا هغه کې کالم د انرود ده. په ریکارډ سیټ کې موږ هغه ټول ډیټا له د EMP ټیبل نه راخلو، ریکارډ سیټ کې اچو، وروسته بیا هغه ډسپلی کوو شیټ ته اچو. نو زه دلته راځم ډایم کنیکشن از دلته وایم ADO DB ډاټ کنیکشن او د دې اوبجیکټ جوړوم، دا مساوي کوم ADO DB ډاټ کنیکشن او پایني ټایم کې اوپن کوم دا کنیکشن او دا کنیکشن کې زه پرووایډر اخلم، هغه ایکوال کوم مایکروسافټ AC.OLEDB.16.0. دا خو ما سره نن ساپیس ته که تاسو سره دیال ساپیس هغه کې تاسو 12 یوز کوئ. دا د اپیس خپل ورژن تاسو کې چې کوئ نو تاسو کولای شئ د ایکسل ډیټا ته ورسئ، اول ته ODBC انتخاب کړئ، الته یو ډایلوګ باکس راځي او د اپیس ټول د دې انجن انفارمیشن کمپلیټ درکوي. او بل په دې کې د موږ سره ډیټا او بل په دې کې د سورس نو بالکل سی ډرایو کې د لما سره او بیا یوزر ده او پاغه کې بیا جاوید ده، ان شاء الله جاوید بای که محمد ده، جاوید ده. او بیا زه راځم دلته پاغه کې ډاکومنټس اخلم، ډاکومنټس او دغه انسایت کې بیا ما سره ډیټابیس 1.accdb ده او دا هم بلاکوم. زه دا چې کوم شاید دا کار کوي کنه کوي، بالکل کار کوي، کوم ایرر نه لري. اوس به یو ریکارډ سیټ واخلم، ډایم RS از ADO DB ډاټ ریکارډ سیټ او سیټ RS equal to new ADO DB ډاټ ریکارډ سیټ. اوس دا کنیکشن خو بالکل جوړ د تر دې چې کوم دا کار کوي، بالکل کار کوي را سره.
نو زه اوس راځم دلته rs.open کوم هغه مانه د ریکارډ سورس پوښتنه کوي سورس کې زه EMP اخلم که تاسو داسې ورته ولیکئ سلیکټ هیسټریک فرام EMP هم بالکل صحیح ده که پروجیکشن کاروئ یعنی ویر کنډیشن کاروئ هم ستاسو خپله خوښه ده خو زه فقط EMP ټیبل یعنی کمپلیټ ټول ډیټا راپورته کوم او له هغه بعد کنیکشن نه کان ورته پاسوم اوس دا RS دا فرست راموو کوم موو فرست او بیا وایل لوپ اخلم تر هغه ساعته پورې لوپ اخلم تر څو پورې سي end of this file سي یعنی د دې ټیبل end سي نو ورته وایم وایل تر هغه پورې لوپ کوه تر څو پورې سي end of file نه یعنی RS end of file نه او دلته راځم وینډ دا بلاک کوم دلته او دلته یو ویریبل را سره اخلم انټیجر رن ټایم کې په هغه کې د دې شمیر یا مو نیکسټ ټایم ورته اخلم نو زه راځم دلته ډایم A as integer دلته مو د دې لپاره اخلم د شیټ کې چې موږ د په دې روګانو کوم مو کوو اوله رو دومه رو درېیمه رو نو دغه لپاره مې اخیستې ده زه به دلته راسم A equal to increment کوم plus 1 او بیا دلته راځم sheet 1 dot range of A یعنی د A کالم ورته شایم او په هغه کانکټینیټ کوم بیا A dot value equal to RS dot field او په هغه کې انډیکس هم پاسولی شو زه نیم ورته پاسوم EMP نمبر ورته پاسوم بس خلاص او بیا راځم شیټ 1 ډاټ رینج او بیا دې کې A اخلم او بیا له دې سره جوین کوم A او بیا ویلیو RS ډاټ فیلډز او بیا دې کې E نیم ورته پاسوم او دا شیټ 1 دا هم رینج او دا هم دلته کوټیشن پاسوم دا به B ورته واخلم او دا C او دې کې جوینینګ کوم بیا راځم جوین کې A ورته اخلم او ډاټ ویلیو ایکوال ټو RS ډاټ فیلډز او دې کې بیا سیلری ورته اخلم دا N اف خلاص اوهو بالکل یو ایرر فایند سو ایرر په دې کې پاینټ سو چې موږ مو نیکسټ کړی نه وو یعنی RS هم نیکسټ ریکارډ ته نه و اړولی هغه به انلیمیټډ لوپ کوي دا سټاپېدا هم نه لري نو باید د لوپ انسایډ کې موږ RS ډاټ مو نیکسټ ورته پاس کړی وای دا به ډیبګ کوم او بیرته به دلته راسم دا به دې ځای سلیکټ کوم او دا به ټول ډیلیټ کوم ډیټا او بیرته به راسم دې باندې به کلیک وکړم دلته به راسم دې ته به راسم sheet 1 dot range not RS dot move next دا هم enough دا و ریکارډ پورته کول کدا سلیکټ کوم او ډیلیټ کوم بیا غواړم سلیکسس نه ډیټا راوړم فقط په دې کلیک کوم او دا رن کوم دا اخلاص